سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ستاسو د پوښتنې نه مې یوه پوښتنه راخیستې ده. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې زه په چکر غواړم لندن ته لاړ شم. ما سره تدخې د ویاژ یا ټریول ډاکومنټ چې کوم دی هغه راسره شته دی. نو زه غواړم چې په دې باندې د لندن ویزې دپاره اپلای وکړم او لندن ته لاړ شم یوه هفتې دپاره. دې دپاره کوم شرایط دي؟ نو ملګرو، ما غوښتل چې زه تاسو له په دغه باندې یو تفصیلي جواب درکړم، تاسو لږ معلومات درکړم. که هر څوک غواړي چې هغه لندن ته چکري لاړ شي یا د یو کې ویزه دپاره اپلای وکړي، که هغه سره 4 کلن اسناد او که 10 کلن اسناد دي، څه فرق نه کوي، دواړه کولی شي چې اپلای وکړي ویزه دپاره او دوی ویزه ورکوي. ولې؟ که چېرې تاسو په شرایط باندې برابر یې نو بیا تاسو ته ویزه درکوي. د یو کې ویزه چې کوم دی دلته دوی انټرویو هم تاسو نه اخلي او دوی څه شرایط لري، څه اسناد باید تاسو آماده کړئ چې هغه تاسو سره چې هر کله ویزې ته ورځئ، انټرویو لپاره ورځئ، هغه اسناد باید تاسو سره تاسو سره آماده او دوی د پوښتنو باید تاسو جواب ورکړئ. هغه جواب چې کوم دی قانع کوونکی باید هغه ستاسو د جوابونو نه مطمئن شي. نو تاسو له بالکل سفارت چې کوم دی په پاریس کې هغه تاسو له ویزه درکوي. کوم اسناد پکار دي؟ د ټول نه اول خو باید تاسو سره تدخې د ویاژ وي. تدخې ویاژ نه علاوه تاسو باید دلته کونتخه ولرئ، کار کوئ. تاسو باید عایدات معلومي، تاسو باید دلته کونتخه ولرئ، کار وکړئ، کار کوئ. باید هر کله چې تاسو سفارت ته ځئ باید تاسو سره کونتخه وي. ستاسو کونتخه چې کوم دی هغه اکټیو وي، بحاله او تاسو کار کوئ. نو کونتخه باید تاسو ولرئ. دې نه علاوه تاسو باید یو بانکي حسابي ولرئ، بانک سټیټمنټ ولرئ. طبیعي خبره که تاسو کونتخه لرئ او تاسو کار کوئ نو ستاسو چې کومه تنخواه ده به ستاسو اکاونټ ته راځي. تاسو سره باید په دغه اکاونټ کې، اوس اکاونټ کې باید څومره پیسې، څومره مقداري ملګرو، دغه مقدار چې کوم دی باید دومره کم سے کم چې ستاسو هلته څومره وخت دپاره ځئ یا ستاسو مصارف باید دا پوره کړي. مثال یو کس دی هغه یو هفتې دپاره ځي، یو وخت هلته هغه په انګلستان کې څومره مصارف راځي، د تګ راتګ، د ټیکټ، هلته مصارف باید دومره روپۍ تاسو سره وي چې هغه ستاسو د 10 ورځو یا د هفتې څومره ورځو دپاره چې تاسو ځئ هغه مصارف باید تاسو پوره کړئ. نو هغه چې هر څومره وي تاسو اندازه لګولی شئ، خپله پوهېږئ. نو ستاسو باید بانک سټیټمنټ پکار شو. کونتخې نه بعد تاسو سره باید بانکي حسابي یا بانک سټیټمنټ ستاسو پکار دی. به تاسو خپل بانک نه راولئ، تاسو خپل بانک ته ورشئ، بانک سټیټمنټ یې راواخلئ، نو هغه به تاسو سره وي. دې نه علاوه ستاسو باید یو ادرس معلومي. که چېرې ستاسو خپل ادرس وي نو بهتره خبره ده، یعنې خپل کور مي، خپل ادرس مي، نو ډېره ښه خبره ده. نو ادرس باید ستاسو معلومي. دغه اسناد باید د ستاسو طرف نه آماده وي. اوس که چېرې تاسو هلته ځئ، چاته ورځئ، چا دعوت کړي یاست، د هغه طرف نه باید تاسو سره د هغه دعوتنامه وي تاسو سره باید، او دا کوم کس چې تاسو غوښتئ د هغه د پاسپورټ، آی ډي، هر څه چې دي هغې تاسو سره یو کاپي هم تاسو سره موجوده وي. ډېره بهتره خبره ده. دې نه علاوه هغه چې که چېرې هغه تاسو دلته اوسېدو دپاره ځای درکوي، د هغې دپاره باید یو ثبوت تاسو ته راولېږي. مثال هلته چې کوم کس تاسو دعوت کوي د هغه د کور اسناد، که هغه کور هغه په کرایي نیولی یا خپل کور یا هغه سره چې کور کې اوسېدو دپاره دغه یو هفته یا 10 ورځې چې ته ورځې او هلته اوسېږي، هغه سره دومره ځای باید موجود وي چې تاسو هلته اوسېږئ. نو هغې کوم ثبوت باید هغه تاسو ته راولېږي. د هغه طرف نه دعوتنامه، د هغه کس پاسپورټ فوټوکاپي او هغه د کور چې هغه کوم اسناد لري هلته چې خپل ځای لري او تاسو په هغه ځای کې پاتې کېږئ، دا هغه ثبوت باید، هغه اسناد باید تاسو ته راولېږي. اوس که هغه کس ته تاسو ورځئ او هغه تاسو د هوټل نیسي، د هوټل هغه ثبوت ده چې کوم ریزرویشن یې تاسو ته کړی، هغه ثبوت باید تاسو سره وي. صحیح دی. دغه 3 اسناد د هغه لندن نه د هغه کس طرفه باید تاسو ته راولېږي، دغه تاسو سره وي. او ستاسو د طرف نه لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، تاسو سره باید تدخل ویاژ وي، ستاسو کارت سجوغ تاسو سره وي، ستاسو کونتخه تاسو سره وي، ستاسو ادرس چې کوم دی هغه تاسو سره وي. نو دغه 4 اسناد ستاسو طرف نه باید تاسو سره موجود وي. وبخښئ 15 اسناد بانکي حسابي، بانک سټیټمنټ هم تاسو سره وي. نور تاسو ورځئ سفارت ته، دغه ټول اسناد چې کله مکمل شو تاسو سفارت کې هلته پاریس کې اپارټمنټ نیسئ، بیا تاسو هلته ورځئ او هغه د تاسو نه انټرویو اخلي. څه پوښتنې تاسو نه کوي. که هغه پوښتنو تاسو قانع کوونکی جواب ورکړو نو زه مطمئن یم تاسو له ویزه درکوي. نو دغه یو کې یا د انګلستان ویزه دپاره چې کوم شرایط او کوم اسناد پکار دي یا کوم طریقه کار دی، نو هغه دغه شی نه دغه اسناد پکار دي. دغه تاسو هر کله چې ورځئ دغه ټول اسنادو سره ورشئ، زه مطمئن یم تاسو ته به انشاءالله ویزه درکوي او تاسو بیا سفر کولی شئ لندن ته. تاسو مختلفو وجوهاتو، مختلفو مقصدونو لپاره سفر کولی شئ. تاسو خپل فامیل لیدلو دپاره هلته کوم یو
داسې غونډه منډه کوم پروګرام یې هغې دپاره چکر دپاره د چا لیدو دپاره هر څه دپاره چې کوم مقصد دپاره تاسو یې هغې مقصد باید تاسو سره ثبوت یي هغه درته هغه کس د هغه ځای نه راولېږي چې هخوا ته تاسو لندن ته ورځئ نو دغه شرایط دي دغه اسناد تاسو باید ولرئ ځان سره او انټرویو ته ورشئ وخت ورسره رندیو ورسره واخلئ هغې نه بعد تاسو نه انټرویو اخلي هر کله چې هغوی مطمئن شو ویزا افیسر ستاسو د جوابونو مطمئن شو نو تاسو له حتمي ویزا درکوي نو مننه ملګرو دغه ستاسو جواب که هر ملګری پوښتنه لري نو تاسو خپله پوښتنه زما په یوټیوب چینل باندې په کمنټ سیکشن کې په کمنټس برخه کې تاسو پرېښودلی شئ او په خپل وخت به انشاءالله زه ستاسو پوښتنو ته خامخا جواب درکوم نو مننه ملګرو تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم په مخه